درنو قدرمنو اوریدونکو او د شاهین داستان درنو مینوالو سلامونه او نیکی هیله دروغ او جوړ بیاست. دا د یو ځل بیا درته د شاهین داستان په 10مه برخه کې در حاضر یو. قدرمنو تاسې تر دې وړاندې د دې داستان 9مه برخه واوریده. په هغه برخه کې مو واوریدل چې بشیر بن حسن هم غرناطوی ته راغی او د جګړې پر مهال د یو زخمی معالجه وکړه. د بشیر په لیدو بدر سخت حیران شو. بیا یې تر دې ځایه د راتلو کیسه ورڅه بیان کړه. له هغې وروسته یو چا بدر بن مغیره ته د ربیعې لیک راوړ چې لیکل شوي و پرې نوی بری د مبارک شه. بل خو ابو داود شهزاده ابو عبدالله ته ځانګړې زده کړه شروع کړې وه او دا یې د خپل جاسوسۍ لپاره بهترینه وسیله بلله. د ابو عبدالله په غوږونو کې د پاچاهۍ جذبه راوپاروله او خپل هر ویل شوي خبره یې پرې عملي کوله. هاخوا بیا فردیناند له سرحدي شاهینه د بدل اخیستلو لپاره تیاری شروع کړی و. راځئ د داستان پاتې برخه راسره په نن خپرونه کې واورئ. ابوالحسن ته جاسوسانو خبر ورکړ چې فردیناند د قسطلنې نه له لوی پوځ سره را روان شو. له دې سره هغه ته د قرطبې و اشبیلیې د پوځ د حرکت خبر هم ورسید. هغه خپل پوځ په 3 برخو وویشه. یوه برخه یې د زغل په مشرۍ د اشبیلیې د پوځ د پرمختګ د مخنیوي په خاطر واستوله. د بلې برخې د مشرۍ لپاره تر موسی غوره څوک تر نظر ورنغلل. خو د ځینو امیرانو په مشورې موسی د ابو عبدالله سره په غرناطه کې پرېښود او د پوځ د مشرتابه لپاره بدر بن مغیره راوغوښت. بدر بن مغیره د خپل پوځ له نیمۍ نه زیات ورسره ملګري کړل او غرناطوی ته ورسید او د قرطبې د سرحد په لوري د پوځ د مخنیوي لپاره وخوځېدل. د پاتې پوځ قیادت ابوالحسن په خپله واخیست او له روانېدو نه وړاندې خپل زوی راوغوښت. ورته ویې ویل: زویه، زما و زغل په غیاب کې ستا پر اوږو ډېر درنه ذمواري پرېوځي. ته د عمر په لحاظ د دې وړ یې چې د پاچاهۍ چارې سنبال کړې. بیا هم موسی ستا د مرستې لپاره پرېږدم او زم. زما په نظر د هغه درجه لا زغل نه کمه نه ده. د هغه له مشورې پرته څه ګام مه اوچتوه. که ماته څه پیښه وشوه نو په یاد لرئ چې تر څو د اندلس له لاسه وتلې پاچاهي بیرته ترلاسه نه کړې زما اروا به ناکراره وي. ابو عبدالله وویل: دا زما بدنصیبي ده چې ستا د پوځ د یو سپایي ویاړ نشم ترلاسه کولی. بیا هم چې تا زما په اوږو د مسؤلیت کوم پیټی واچوه زه به ځان د هغې اهل ثابت کړم. خو زه داسې احساسوم چې په هره جبهه کې تا ته د موسی په څېر تجربه کار جنرال ضرورت وي. دی له تا سره ضرور دی، ما ته به د بل څوک د مرستې لپاره پرېښي وو. ابوالحسن ځواب ورکړ: ستا نظر صحیح دی، خو دلته د موسی د پرېښودلو یو مقصد دا دی چې هغه به د مرستې لپاره نوی پوځ تیاروي. له غرناطوی نه د خوځېدو نه وروسته ابوالحسن د سرحد په یوه ښار کې واړول او د فردیناند د پوځ د راتګ په انتظار شول. د موسی پر ځای له هغه سره د غرناطوی د پوځ 2 غوره سالاران الزغري او نعیم بن رضوان هم وو. 2 هفتې تېرې شوې. ابوالحسن ته احوال ورغی چې د فردیناند لښکر له سرحد د اخوا په یوه سیمه کې واړول. دا زغل او بدر بن مغیره له لوري هم همدغسې احوالونه راغلل چې د اشبیلي او قرطبې نه راغلي پوځونه له سرحد سره نږدې ودرېدل. خو 3 مونې ناڅاپه خبر ترلاسه کړ چې د قادس والي په یو ګړندۍ حمله الهمه ونیوه. له دې سره هغه وپوهېد چې د سرحد په 3 برخو کې د قرطبې، اشبیلي او تولیتلې د پوځ درېدل د څه لپاره و. د الهمې له فتح سره جوخت ابوالحسن ته داسې خبرونه راورسېدل چې د قادس والي د دې ښار په زرګونو اوسېدونکي ووژل. الهمه د غرناطوی د دفاع لپاره ډېره مهمه کلا وه. له هغه ځایه دښمن هر وخت پر غرناطوی حملې کولی شول. د غرناطوی په سارا اوږدو کې د زمال همه چغې پورته شوې. ټولو همدا ویل چې د غرناطوی کنجي د دښمن په لاس کې وته. ابوالحسن احساس کړه چې فردیناند دوست د دې پام الهمه ته ور اړولی، هغه به په کوم بل ښار حمله وکړي. ځکه خو یې زغل او بدر بن مغیره ته احوال ورکړ چې په خپل محاذ پاتې شي. خپل نیمایي پوځ یې د الزغري په مشرۍ الهمه ته واستوه. الزغري الهمه کلابنده کړه.
او له بهر نه یې د مرستې او اکمالاتو لارې ټولې وتړلې. فردیناند چې د الهمه د کلابندۍ خبر واورېد خپلو پوځونو ته یې له 3 لوریو د پرمختګ امر وکړ. له ټولو نه وړاندې د قرطبي پوځ له بدر بن مغیره سره ټکر وکړ. بدر بن مغیره د دې پر ځای چې هغوی تر برید ور واړوي په خپله پر دښمن حمله وکړه. د قرطبي د لښکر په پرسله د ده د لښکر شمېر ډېر لږ و، خو د ده د جنګي پلان په وړاندې د قرطبي د لښکر چال ونه چلېده. بدر بن مغیره په کوم میدان کې د خپل پوځ د زور ازمویلو پر ځای د خپل پوځ د ګړندیو ګروپونو په واسطه د قرطبي پر پوځ له شانه حملې کولې او هغوی ته یې درانه تاوانونه ور واړول. د ده د سپرو ګړندی یو ګروپ به ناڅاپه د دښمن په مخکینی پوځ حمله وکړه. د هغوی به چې دوی ته پام شو او د مقابلې په نیت به پرې راپرېوتل، ناڅاپه به نورو ګړندیو سپرو ګروپونو پر دښمن له ښي او کیڼ لور نه حمله وکړه او له درنې مرګ ژوبلې وروسته به د سترګو په رپ کې پناه شول. دا کار به د ورځې څو ځلې تکرارېده. د قرطبي سپایانو ته دا څرګنده شوې وه چې د غرناطویې د پوځ اعلی قمندان سرحدي شاهین دی. هغوی پر دې هم وپوهېدل چې که پر مخ ځي او یا شاته تیښته کوي بشپړه نابودي په دواړو صورتونو کې په برخه ده. بلې خواته د زغل او شبیلیې د پوځ ترمنځ ټکر پیل شو. فردیناند چې د قرطبي د پوځ د قمندان له پریشانۍ نه خبر شو هغه په لوشه حمله وکړه. ابوالحسن د هغه په اراده پوه شو، له خپل پوځ سره یې ځان د لوشه څنډو ته ورساوه. خو د ده جاسوسانو خبر ورکړ چې د فردیناند پوځونه د ده له معلوماتو نه څو چنده زیات دي. ابوالحسن له غرناطویې نه د ډېرې مرستې هیله نه درلوده، ځکه خو یې زغل ور وغوښت. زغل خپل ورور ته د مرستې په خاطر له ورتلو نه وړاندې د اشبیلې په پوځ یوه سخته حمله وکړه او هغوی ته یې دروند تاوان ور واړوه او بیا یې لوشه ته مخه کړه. له دې سره یې زیغري ته امر وکړ چې که د اشبیلې پوځ الهمه ته مخه کړي نو ته لوشه ته راشه او د الهمه کلابندي پرېږده. زیغري په یوه برخه کې د الهمه برج نړولی و چې د اشبیلې پوځ ور ورسېده. هغه ته د ښار د فتحې پر ځای اوس د خپلو پوځونو د روغ ایستلو مسله مهمه وه چې له څلورو خواو د اشبیلې د بې شمېره پوځونو لخوا ورو ورو پرې د کلابندۍ کړۍ څنګېده. زیغري د مایوسۍ په حال کې هم د وسلې ښودلو پر ځای جګړه غوره وبلله. پوځ یې تنظیم کړ او په یوه لوري فشار واچوه. له ټولو نه وړاندې د نیزهبازانو ګروپ پر هغوی پسې پلی پوځ و. نیزهبازانو کلابندي ماته کړه، پلي پوځ ته یې لاره خلاصه کړه او د زیغري پوځ په جګړه بې له سزاني زیانونو د یوې ویالې تر پله پورې ورسېدل. خو د دښمن د پوځ یوه ډله د پله نه پورې غاړه ته مورچل نیولی ناست و. د زیغري پوځ بیا د دښمن تر کلابندۍ لاندې راغی او پر هغوی له څلورو خواو د دښمن د پوځ لخوا د غشو باران ورېده. ناڅاپه د پله له پورې غاړې د تکبیر نارې اوچتې شوې او د سترګو په رپ کې 500 تنه سپاره د ګردونو له منځه راووتل. هغوی د پله په پوره غاړه د زیغري پر خلاف مورچل نیولي پوځونه راایسار کړل او د سترګو په رپ کې هغوی تر تیغ تیر کړل. کله چې د زیغري پلي او سپاره پوځونه د ویالې بلې غاړې ته امن ځای ته ورسېدل نو هغوی ته معلومه شوه چې د دوی مرستندوی پوځ له غرناطویې نه راغلی او چې دوی د دغه ډلې له سالار سره د لیدو هیله وکړه. یو تن سپور چې نقاب پر مخ غوړېدلی و په امرانه لهجه ورته وویل: دا د خبرو وخت نه دی، تاسو زر ځانونه لوشه ته ورسوئ. زیغري د نقاب پوښ غږ وپېژاند، ټکان یې وخوړ، ویې ویل: له ما سره په داسې لهجه خبرې له موسی بن ابي غسان پرته څوک کولی شي؟ نقاب پوښ وویل: مګر دلته زما په راتګ باید څوک خبر نه شي، پاچا به ډېر خفه شي. هغه ته زما نوم مه اخله، ما ته د غرناطویې یوازې پرېښودل له خطر نه خالي نه و، خو ابو عبدالله ګمان کوي چې زه په پوځي قرارګاه کې یم. موسی دا وویل او خپلو ملګرو ته اشاره وکړه او اس یې پونده کړ. زیغري چې څه ډول هغه 500 تنه سپاره له ګردونو نه راوتلي لیدل هماغسې بېرته په ګردونو کې ورک شول. بدر بن مغیره ته چې کله دا خبر ورسېد چې د غرناطویې ټول پوځ د وروستۍ او پرېکنده جګړې لپاره لوشه ته رسېدلی، نو د قرطبي پر پوځ د وروستي ګزار پرېکړه وکړه او نایب منصور بن احمد ته پیغام واستوه چې له خپل 2000 تنو پوځ سره د قرطبي د پوځ شاته ځان ورسوه. منصور بن احمد د لارې د سر ښارګوټي او کلي ورسره تر پښو لاندې کړل او په یوه حیرانوونکي ګړندیتوب سره د قرطبي د پوځ شاته ودرېد. بدر بن مغیره چې پیغام ترلاسه کړ خپل پلی پوځ یې څو میله شاته کړ او سپرو ته یې د دښمن په ښي او کیڼ لوري د حملې امر وکړ.
د قرطبي د پوځ سالار ګمان وکړ چې سرحدي عقاب هم د زغل او زیغري په څیر خپل پوځ له دې ځایه لوشه ته لیږدوي او دا محاذ پرېږدي. هغه ته فردیناند دا حکم کړی و چې د لوشه د جګړې تر نتیجې پورې به دوی د دښمن پوځ مشغول ساتي. هغه تر اوسه د منصور بن احمد له راتګ نه بې خبره و. خپل لښکر څخه یې د بدر بن مغیره پر شا تلونکو پلیو پوځونو د حملې امر وکړ، خو په دې ځنډ کې د بدر د پلي پوځ غشو ویشتونکو په یو کنده کې مورچل ونیوه. د قرطبي نظبازان چې وړاندې ولاړل او کندې ته ورنږدې شول، د غشو باران پرې جوړ شو او د هغوی قمندان د شاتګ نه پرته بل څه چاره نه لیده. خو دغه مهال منصور بن احمد له شانه حمله وکړه او د قرطبي لښکر له شانه مخې ته ماته وکړه. له ښي او کیڼ لوري نه بدر بن مغیره او له شانه د منصور بن احمد سپرو د قرطبي پوځ په تنګه ساحه کې راګیر کړی و. د هغوی په مخ کې هغه کنده وه چې غشي ویشتونکو پکې سنګر نیولی و. د قرطبي د پوځ حالت هغه ډبرې ته ورته و چې د سمندر توپاني څپې د خطرناکو ګړنګونو په لور ورټېل وهي. په دې ګډوډۍ او ورختایۍ کې د قرطبي په سلګونو پوځیان د آسونو تر پښو لاندې غوبل شول. په سلګونو یې لاسونو سره په کندو کې پرېوتل. سپایان له قمندانان او افسران له خپلو سپایانو نه بیل شول او د قرطبي پوځ چې د بري په امید جنګېدلی شوی، د ماتې او مایوسۍ په حالت کې له یو عجیب وضعیت سره مخ شول. ماسپښین مهال د دوی له مړو نه غونډۍ جوړوي او ډېر لږ شمېر یې په تېښته بریالي شول. نورو یې له مایوسۍ نه وسلې کېښودې. د لوشه په محاذ ابوالحسن له دېرش زره پوځ سره د فردیناند له 50 زره لښکر سره مقابل شو. 2 ورځې د فردیناند افسرانو او د غرناطویې د سرتیرو ترمنځ د تن په تن جګړې او غیرت ښودلو په نندارو تېرې شوې. جګړه داسې پیل شوه چې د فردیناند یو پوځي پهلوان چې له سره تر پښو په اوسپنو کې پټ و، اس پونده کړ او میدان ته راغی. هغه توره اوچته کړه او د مقابلې لپاره یې څوک وغوښتل. نعیم بن رضوان چې پر سر خولو او په بدن یې یوه نرۍ زغر اغوستې وه، اس ور وځغلاوه. د دواړو سپرو تورې وجنګېدلې. د قسولي جنګي پهلوان د درنې زغرې په وجه دومره چست او چالاکه نه و لکه نعیم بن رضوان، خو د هغه په پیړه زغره د نعیم توره څو ځلې ولګېده خو هیڅ پرې ونه شول. د هغه څو ګزاره نعیم پر ډال واخیستل او بیا یې په پوره ځواک د هغه په مټ د تورې وار وکړ. د زغرې په سبب هغه زیات ټپي نه شو، خو د ګزار له زوره په یوه خوا خم شو. نعیم هغه ته د بیا سنبلېدو موقع ورنه کړه. څو ځلې یې پرلپسې ګزارونه پرې وکړل. د هغه آس وترهېد او پهلوان د آس له شانه لاندې ولوېد. هغه د بیا جګېدو هڅه وکړه، خو نعیم له آس نه پلی شو. د هغه له سره یې خول لرې کړه او په توره یې سر ترې قلم کړ. له دې سره د ابوالحسن پوځ د تکبیر نارې اوچتې کړې. د فردیناند هم پهلوان راډګر ته شو. له دې لوري یې زیغري نیزه واخیستل، اس یې پونده کړ. د قسولي پهلوان پر زغره د پاسه په سینه اوسپنیز غول هم تړلی و. دواړو حریفانو نیزې یو بل ته سیخې کړې او وسونه یې پونده کړل. اس زیغري د ځان له ساتنې سره پر حریف د نیزې ګزار وکړ. د نیزې څوکه د اوسپنیز غول سره له ټکر وروسته ماته شوه، خو عیسوي سپور له ټکر نه خپل توازن بایلود او له اس نه راوغورځېده. اس زیغري له اس نه پلی شو او د هغه کار هم پای ته ورساوه. د دواړو پهلوانانو له مرګ وروسته فردیناند د عامې حملې حکم وکړ. تر ماښامه تن په تن جګړه روانه وه. د شپې په تیاره کې دواړه لښکر خپل خپل پړاو ته ستانه شول. دویمه ورځ هم همدغسې جګړه له تن په تن جګړې نه پیل شوه. له دواړو خواو نه څو تنه راغلل او د همت او میړانې ننداره یې وړاندې کړه او بیا عامه جګړه ورخصه. تر ماښامه څه پرېکړه ونه شوه. له دواړو خواو نه د لومړۍ ورځې په نسبت د مړو او ژوبلو شمېر زیات و. درېیمه ورځ دواړو پوځونو ته د اندېښنې او پریشانۍ ورځ وه، خو ابوالحسن تر دښمن نه څو چنده زیات پریشانه و. له غرناطویې نه موسی 2000 تنه د مرستې لپاره استولي وو، خو په تېرو 2 ورځو کې د ده 15,000 تنه سپایان مړه او ټپیان شوي. د ابوالحسن پوځ د افسرانو د اټکل له مخې د فردیناند د لښکر مړه او ټپیان تر 100,000 کم نه و، خو په دې 2 ورځو کې هغوی ته د اندلس له هر لوري تر 15,000 تنو پورې مرستندوی پوځ را رسېدلی و. د بدر بن مغیره په اړه خو د ابوالحسن ګمان دا و چې په خپل لږ شمېر پوځیانو یې د قرطبي د لښکر لوی سیلاب درولی دی،
خو پر دې ټولو سربیره د ابوالحسن حوصله ماته نه شوه. د هغه د پوځ هر سپایي له فتح او ماتې نه بې پروا تر وروستۍ سلګۍ جګړې او مقابلې ته ملا تړلې وه. هغوی پر دې باور و چې کله جګړې نه مخ وګرځوي او وتښتي هم په څو ورځو کې به دښمن تر غرناطې پورې ورورسېږي. درېیمه ورځ چې دواړه پوځونه سره مخامخ شول نو د قسولې له پوځ نه یو جنګي پهلوان چې له سره تر پښو په زغره کې پټو میدان ته راووت او د مقابلې بلنه یې ورکړه. د هغه د خول څېره د غوایي سره څه ورته وه. د هغه وسله دومره درنه وه چې د اس ملا یې کړوپه کړې وه. یو بربري ځوان د هغې د مقابلې لپاره ور ووت، خو د تورې ګزارې د هغې په درنه زغره بې اثره شو. لږ ځنډ وروسته دغه پهلوان خپل دویم حریف هم وواژه او د فردیناند پوځ د خوښۍ نارې وهلې. زغر اغوستونکي توره اوچته کړه او په میدان کې لنډه دوره وکړه. د غرناطې د پوځ په لوري مخ واړوه او د مقابلې لپاره د سیال په انتظار شو. نعیم بن رضوان له ابوالحسن نه د اجازې غوښتلو په خاطر ور وړاندې شو، خو په دې ځنډ کې له یو لوري یو سپور راښکاره شو. د هغه د اس له خولو نه ښکارېده چې له لورې راغلی دی. د هغه جامې هم د غرناطې د سپایانو نه بیلې وې. د زغرې پر ځای سپینه چپنه اغوستې وه او پر سر یې د خول پر ځای سپینه پګړۍ تړلې وه. له سترګو پرته یې نور مخ په سره نقاب کې پوښلی و. هغه د غرناطې د لښکر په صفونو کې لاره وکړه او وړاندې ولاړ. د مقابلې ډګر ته ووت، خپله توره یې په تکیې کې کړه. خلکو ګمان کوه چې هغه به په نیزه حمله وکړي، خو د بیا نیزه هم په ځمکه کې ښخه کړه. دواړو خواو ته نندارچیان د هغه پر دې کار حیران شول. نقاب پوښ ناڅاپه اس پونده کړ. عیسوي پهلوان نیزه برابره کړه او د هغه په لورې ورغی، خو هغه ځان چپ کړ او وړاندې تیر شو. خپل ګړندی اس یې له یو وړوکې چکر وروسته بیرته راوګرځوه او د زغره پوښ پهلوان په لورې ورغی. هغه چې تر اوسه پورې خلکو تشلاسی ګاڼه اوس یې ورسره یو کمند ولیده. پخوا له دې چې د زغره پوښ هغه ته پام شوی وی او اس یې راګرځولی وی، هغه د برېښنا په څیر ور وړاندې شو. پړی د هغه په غاړه کې ور واچوه. د عیسویانو دغه پهلوان چې په پوځ کې یو بې سیاله سپایي و او د درندې وسلې او زغرې په وجه 4 تنو په اس سپور کړی و، د غره په څیر له اس نه راپرېوت. د کمند بل سر د نقاب پوښ په زین پورې تړلی و. د غرناطې پوځ د قسولې د پهلوان په بېوسۍ په کړس کړس وخندل. نقاب پوښ د سترګو په رب کې هغه راوست او د ابوالحسن په پښو کې وغورځوه. له خپلې څېرې نه یې نقاب لرې کړ. ویې ویل، ما د قرطبې په محاذ د بري زیری راوړی دی. ابوالحسن په خوښۍ وویل، بدره، د کومې فتحې زیری چې ته راوړي هغه به خامخا ډېره شانداره وي، خو زه تر فتح هم زیات ستا په راتګ خوښ شوم. زه د غیبي مرستې په انتظار وم. څومره پوځ دې سلامت را رسولی دی؟ بدر ځواب ورکړ، زموږ یوازې 1500 تنه زیانېدلي دي، خو 2000 تنه مو نور زیات شوي دي. منصور هم را رسېدلی دی. ابوالحسن ناڅاپه اندېښمن شو. وی ویل، مګر پوځ دې ولې نه دی راوستی؟ نن د وروستۍ پرېکړې ورځ ده. بدر وویل، ته چرت مه وهه، هغوی به لږ وروسته راورسېږي. الزغل د تکبیر ناره اوچته کړه. وی ویل، مسلمانانو، نن ستاسو لپاره مبارکه ورځ ده. د قرطبې پوځ میدان پرېښود او وتښتېدل او ستاسو سرحدي اوقاف ستاسو مرستې ته راورسېده. سپایانو چې دا واورېدل د خوښۍ نارې اوچتې کړې. بدر الزغل ته وویل، وبښئ، تاسو دوی ته خبر بشپړ ونه رساوه. موږ د قرطبې پوځ ته د تېښتې فرصت ور نه کړ. هغوی نږدې ټول په میدان پراته دي. یوازې 15 یا 600 تنه به تښتېدلي وي. نعیم بن رضوان الله اکبر ناره اوچته کړه او د خپل اس جلب یې سم کړ. وی ویل، د دې بري په خوښۍ کې نن زه د قسولې د 15 سپرو د وژلو تعهد کوم، خو د نیک شګون لپاره ستا نیزه راسره اخلم. دا یې ویل، ور وړاندې شو. خپله نیزه یې بدر ته ورکړه او په میدان کې ښخه د بدر نیزه راویستله. د فردیناند 4 جنگي پهلوانان یو پر بل پسې راغلل او نعیم 4 واړه یو پر بل پسې ووژل. د وروستي پهلوان له وژلو سره سم هغه د عامې حملې حکم ورکړ. ماسپښین مهال چې جګړه په زور روانه وه، منصور بن احمد د بدر له پوځ سره ور ورسېده.
مازیګر مهال د فردیناند په لښکر کې د ماتې آثار راښکاره شول. نعیم بن رضوان 14 تنه وژلي وو او د 15 تنو د وژلو وعده یې پوره کوله چې د یو تن نیزه یې په سینه کې ښخه شوه. هغه لوېده چې بدر بن مغیره یې تر ملا لاس راتاو کړ او هغه یې په خپل مخ کې کېنوه. غوښتل یې د ټپیانو خیمې ته یې ورسوي او د جګړې له میدان نه یې وباسي، خو نعیم ورته وویل بدره زه پوهیږم چې زما نور ژوند پوره شوی دی، خو ما تر اوسه پورې خپل عهد نه دی پوره کړی. ما د دښمن 14 سپایان وژلي او یو لا پاتې دی. زما په زخم لاس ونیسه چې وینه ترې راونه وځي. خپله نیزه ماته راکړه او ما دښمن ته نږدې بوزه. پرېمږده چې خپل تعهد ترسره کړم، بیا مې چې چیرته بوځې بومېزه. بدره دا یوه هیله ده. په بدر د هغه خبرو اثر وکړ. نیزه یې په لاس کې ورکړه او د هغه په زخم یې لاس ټینګ کړ. آس یې د دښمن د پوځ په لوري ورنږدې کړ. خو کله چې د دښمن د یو سپاره په لوري ورنږدې شول، بدر احساس کړه چې د هغه لاس په نیزه کمزوری کېږي. هغه د نیزې نیغې ساتلو په خاطر د نعیم لاس په خپل لاس کې ونیو او وی ویل پام کوه دا د 15 ښکار دی. نعیم په نیم بېهوښۍ حالت وویل بدره ما له ځان سره ونیسه، کاشکې ما خپل عهد پوره کولی شوی. بدر وویل تا خپله وعده پوره کړه. دا یې وویل او بیا یې نیزه د یو سپاره په سینه کې چې مقابلې ته یې را روان و ورښخه کړه. عیسوي سپور له اس نه لاندې ولوېد او ورسره سم نعیم هم بېسده شو او سر یې زوړند شو. بدر اس پونده کړه او د ټپیانو خیمو ته ورنږدې شو. څو ځوانانو نعیم بن رضوان له اس نه کوز کړ او یوې خیمې ته یې یوړ. بدر بن مغیره له اس نه پلی شو، خیمې ته ورننوت. بشیر بن حسن د زخمیانو په پټۍ مصروف و. د هغه ژر نعیم ته پام شو. بدر وویل بشیره د ژغورلو هڅه وکړه. بشیر بن حسن د هغه په نبض لاس کېښود او بیا زر زغره ترې لرې کړه. زخم یې وکته، بیا یې په نبض لاس ور کېښود او سر یې وخوځاوه. بدر په ژړغوني غږ وویل ته څه نشې کولی؟ بشیر ځواب ورکړ له دې څخه هم نه وروسته د 200 شېبې ژوندي پاتې کېدل هم معجزه ده. داسې ښکاري چې د کومې ارادې د بشپړېدو هیلې د مرګ لاس نیولی دی. په هوښ راځي. بدر ورته وویل که په هوښ راغی ورته ووایه چې واده دې پوره کړې ده. بدر دا وویل نیزه یې واخیستله او په منډه له خیمې نه ووت او په یوه ټوپ په اس سپور شو. لږ ځنډ وروسته چې بدر د فردیناند په پوځ کې د ماتې نښې ولیدلې، خپل د یرغل سپاره یې راټول کړل. ورته یې وویل د دښمن تعقیب ته ځانونه چمتو کړئ. له ماښام نه لږ وړاندې د فردیناند پوځ د مړي ومبارونه پرېښودل او وتښتېدل. کله چې سپایان پر ابوالحسن راټول شول، د بري نارې یې وهلې. هغه له اس نه راکوز شو او سر یې په سجده کېښود او کله چې راپورته شو له سترګو یې د شکر اوښکې روانې وې. ابوالحسن یوې او بلې خواته وکتل، بیا یې وویل زموږ سرحدي شاهین چیرته دی؟ الزغل وویل هغه له خپلو سرخندویانو سره تللی دی. ابوالحسن ورته وویل چیرته تللی؟ الزغل وویل په ماتو خوړلو پسې. ابوالحسن وویل موږ منع کړی وو، سپایان ډېر ستومانه وو. الزغل وویل خو هغه ما ته وویل چې له تاسو نه معذرت وغواړه. هغه په نیمګړي بري قایل نه دی. بیا هم هغه ستا د حکم په درناوي د غرناطو یو سپایي هم له ځان سره نه دی ملګری کړی. ابوالحسن وویل تا غلط ګمان وکړ. په خدای سوګند چې که هغه زما ټول پوځ ورسره بیولی وای زه به پرې خفه نه وم. زه د ده د یو سړي زیان هم ډېر ستر زیان بوله. ازغل وویل ته اندېښنه مه کوه، هغه په خپل کار پوهیږي. هغه په مقابله کوونکو د زمري په څیر حمله کوي او په تښتېدونکو د شاهین په څیر غوټې وهي. ابوالحسن وویل زه د قرطبې په جبهه کې د دوی د بري په ټوله کیسه ځان خبرول غواړم. عباسه ته له دوی سره وي، ده خو به د پوځ د حوصلې مضبوطولو په خاطر مبالغه نه وي کړي. عباس د غرناطوی د پوځ یو افسر و. هغه وویل دا داسې پیښې دي چې یوازې د لیدونکو سترګې پرې باور کولی شي. د اورېدونکو غوږونه ښایي پرې باور ونه کړي. له دې نه وروسته عباس د جګړې ټوله کیسه وکړه. کله چې د منصور بن احمد د کارنامو یادونه وکړه، ابوالحسن وویل که زه پوهېدی چې د بدر بن مغیره په زولۍ کې داسې غشی دی نو 100 کاله وړاندې به مې د جګړې اعلان کړی و. د شپې له آرام نه وروسته چې کله ستومانه پوځیان د سهار په اذان راویښ شول، ابوالحسن له ډېرو ورځو وروسته پوره خوب وکړ.
کله چې د لمانځه لپاره له خیمې نه راووت لومړنۍ پوښتنه یې دا وه چې بدر بن مغیره راستون شوی، خو پیرهدارانو ځواب ورکړ چې نه تر اوسه لا نه دی راغلی. له لمانځه نه وروسته د ابوالحسن په غوښتنه د بدر بن مغیره او د هغه د ملګرو د سلامتۍ دعا وشوه. تر ماسپښین پورې د ابوالحسن پریشاني په اندېښنه بدله شوه. هغه څو سپاره د بدر بن مغیره او د هغه د ملګرو د احوال په خاطر ولېږل او په خپله له خپلو جنرالانو سره په یوه غونډۍ وخت. د دوی د راتګ لارې یې څارلې. ناڅاپه یو افسر چغې کړې، هلته وګورئ. د ابوالحسن زړه له خوښۍ په ټوپونو شو، د سترګو تر څاره ګردونه اوچتو. ابوالحسن څو تنه سپاهیان هماغه لوري ته واستول. تر لږ ځنډ وروسته هغوی بیرته راستانه شول او د سرحدي شاهین د راتګ خبر یې راوړ. الزغل وویل دا زیری هم واورئ. ابوالحسن ورته وویل د څه زیری؟ الزغل وویل بدر د اکمالاتو یوه ډېره لویه ذخیره هم له ځان سره راوړې. د ابوالحسن په پوښتنه سپرو د هغه خبره تایید کړه. وی ویل چې ابوالحسن د څارویو یوه ستره ګله هم ورسره راوستې. پر میږ و وزو برسیره په سلګونو آسونه او قاطرې په اناجو بار را روانې دي. کله چې د لوشه په جګړه کې نعیم بن رضوان غوندې غازیانو په خپلو وینو د اندلس د برخلیک پرېکړه لیکله، د غرناطوی په شاهي ماڼۍ کې یوه بله پرېکړه لیکل کېده. پر الهمه د عیسویانو د قبضې له خبر سره سم ابو داود خپل شاګرد ته ورغی او هغه چې غمجن ولید ویل او شاهزاده ما نه درته ویل چې د غرناطوی د سلطنت د بیا جوړونې لپاره تقدیر ابوالحسن نه ته ټاکلی. د اندلس د مسلمانانو ستوری به هغه وخت وځلیږي چې ستا پر سر د غرناطوی د پاچاهۍ تاج کیښودل شي. شاهزاده ستا دوران راتلونکی دی. ابو عبدالله ورته وویل زما دوران خدای خبر دی څه وخت راځي. الهمه له لاسه ووته او دا د هغوی اوس هر وخت پر غرناطوی حملې کولی شي. ابو داود وویل مګر تا دا نه د احساس کړی چې د الهمه د لاسه وتلو سره ځینو سردارانو دا احساس کړی چې په دې نازکو شیبو کې د غرناطوی د امارت بدلول ضروري دي؟ ما له څو بربري او هسپانوي سردارانو سره لیدلی دي، هغوی خپل قیمت ډیر درون نه دی ایښی. ابو عبدالله وویل خو د موسی په موجودیت کې څوک سوڼ نشي وهلی. ابو داود وویل د وخت پر رسیدو به د هغه چاره هم وکړو. هغه سرداران چې موسی د بغاوت په تور بندیان کړي دي که خوشې کړای شي هغوی به ستا ډېره مرسته وکړي. ابو عبدالله وویل مګر د موسی په موجودیت کې د دې امکان نشته. ابو داود ورغبرګه کړه زما په ګمان هغه ستا دوست دی. ابو عبدالله وویل په دې معامله کې به هغه زما بدترین دښمن وي. ابو داود وویل د مناسب فرصت پر رسیدو به بیا ګورو. ابو عبدالله وویل وخت به څه وخت راځي. ابو داود وویل د ابوالحسن له ماتې وروسته به د غرناطوی د خلکو پام ستا په لوري شي. ابو عبدالله وویل که هغه بریالی شي نو بیا؟ ابو داود وویل زه ګمان نه کوم، بری یوازې ستا په برخه دی. که د هغه یوه نیمه کامیابي هم په برخه شي نو دا به د ډېرې بدې ماتې پیش خیمه وي. هغه به ستا د ناسکه ورور پر تخت کېنولو هڅه کوي، ځکه خو هغه د دې لپاره چې په خلکو کې ګران شي جګړې ته ورسره بیولی دی. ابو عبدالله وویل که داسې وشول زه د دې جرأت نه لرم چې له خپل پلار سره جګړه وکړم. ابو داود وویل ته بېغمه اوسه، جګړې ته ضرورت نه پیدا کېږي. څو ورځې وروسته چې ابو عبدالله د قرطبې د لښکره د تباهۍ خبر واورېد خپل استاذ ته یې وویل استاجي خبر راوړی چې سرحدي شاهین د قرطبې له جبهې نه وزګار شوی او د لوشه محاذ ته روان شوی دی. ابو داود وویل شاهزاده اوس هغه وخت را رسېدلی چې زه ترې وېرېدم. امکان لري ابوالحسن د لوشه په محاذ بریالی شي. دا بری به ستا د راتلونکي لپاره ډېر خطرناک وي. کله چې پاچا ښار ته راننوځي نو د غرناطوی ولس به یې د هرې صحیح او غلطې پرېکړې تایید کوي. د هغوی په نظر به ستا ناسکه ورور تر تا ډېر د احترام او عزت خاوند وي. د هغه په نظر به د هر عادي سپایي درجه او احترام تر تا زیات وي. ابو عبدالله مایوس شو ویل ما ته هیڅ لاره په نظر نه راځي. کله چې ستا خبرې اورم پریشانه کېږم. زما دماغ ما په داسې سمندر ورکوزېدو ته چمتو کوي چې له ژورتوبه یې زما زړه ریږدي. خو کله چې مور ته ورشم د هغې خبرې مې بلې دنیا ته ورسره یوسي. هغې نن هم راته وویل چې زما پلار په وار وار دا سوګند کړی چې هغه به ما د خپل تخت د وارث په حیث ټاکي او په خپله واده به وفا کوي. ابو داود وویل ښایي هغه وخت را رسېدلی وي چې زه تا په خوشباورۍ کې پرې نه ږدم.
دا به در سره ومنم چې ستا پلار ستا په باب نیکه اراده لري، مګر اوس ستا عمر 40 کلونو ته رسېدلی. فرض کړه ستا پلار 20 کاله نور هم ژوندی وي، تر هغه وخته به ستا عمر 80 کاله شي، او دا د عمر هغه وخت دی چې د ژوند ټولې هیلې مړې او ټولې جذبې سړې شي، او انسان په هنداره کې د خپلې څېرې له لیدو ویریږي، او هغه وخت د انسان تر ټولو لوی ضرورت یوه بستره وي، که هغه بیا په ماڼۍ کې وي او که په یوه سفره کې. هغه وخت به ستا عقل یقینا ډېر پوخ وي، خو هغه وینه چې انسان د دنیا لاندې کولو ته چمتو کوي سړیږي. او دا بیا څوک ویلی شي چې پاچا به په راتلونکو 20 کلونو کې ستا په باب څوک خپلې پرېکړې ته اړ نه باسي. شهزاده، د عزت، شهرت او نومیالیتوب دروازه داسې نه ده چې څوک یې هیله وکړي ورته بیرته شي، هغه به ټکوي او کله کله به یې ماتوي. د لویو خلکو په ژوند کې یوه پرېکنده مرحله راځي، څوک چې په سوچ کې وخت له لاسه ورکوي هغوی وروسته پاتې کېږي. د وخت په ریګونو کې د هغوی د پلونو خاپونه ورکېږي، او څوک چې له جرأت نه کار اخلي هغوی سر منزل ته رسیږي. که څه هم تا ماته د خپل زړه حال نه دی ویلی، خو زه پوهیږم چې ته د غرناطویې تخت او تاج ته ناکرار یې. تا که تر اوسه د ژوند تر ټولو لویې هیلې د بشپړولو جرأت نه دی کړی، سبب دا نه دی چې ته خپل پلار ته احترام لري. وبښئ، د دې دلیل دا دی چې ستا په زړه کې نامعلومه ویره ده، د دې خبرې ویره چې دنیا به څه وایي، ولس به ستا په باب څه فتوې ورکړي. خو په یاد ولره، دا دنیا یوه کامیاب ډاکو ته فاتح وایي، او یو ناکام مصلح د باغي په نامه پیژني. که ابو عبدالله د غرناطویې تخت وګټه او په ټول اندلس د عظمت جنډۍ ورپیږي، نو نړیوال به وایي چې له خپل پلار نه یې تخت واخیست. خو که ابو عبدالله تر 40 یا 80 کلنۍ د تخت او تاج په انتظار مړ شي، نو ښایي د تاریخ په پاڼو کې نوم هم ونه لیکل شي. ما ته یو معمولي انسان نه بللی چې خپل نصیب مې در سره شریک کړ، خو که ته په تذبذب خپل ټول ژوند له لاسه ورکوي، نو سر له نن نه زموږ لارې سره بیلې دي. ابو عبدالله وویل: د خدای په خاطر داسې مه وایه. ابو داود وویل: نو نن باید پرېکړه وکړې، بیا ښایي داسې موقع برابره نه شي. ابو عبدالله وویل: زه چمتو یم، مګر زه اوس د دې توان لرم چې د خپل پلار پر خلاف بغاوت وکړم. ابو داود وویل: ته په 20 کلنۍ کې د دې وړ وې، مګر تا د ژوند ډېر کلونه هسې ضایع کړي دي. پولیس زموږ په واک کې، د شاهي محل د ساتونکو مشر ستا دی، بربري او اسپانوي سرداران زیاتره ستا د امر منتظر دي، خزانه ستا په لاس کې ده. ابو عبدالله وویل: او موسی؟ ابو داود ورغبرګه کړه: مګر د ښار خلک؟ ابو داود ورزیاته کړه: په هغوی کې درز اچول کیدی شي. د عربي، بربري او اسپانوي ترمنځ د اختلاف اور قابو شوی، خو مړ شوی نه دی. زه له عربو نه د مرستې هیله نه لرم، په هغوی کې څو تنه پیرودل کیدی شي، خو ته عربي سرداران برطرف کړه، پر ځای بربري او اسپانوي سرداران وټاکه. په دې کار کې 2 ګټې دي، یوه دا چې هغوی به ستا ملاتړي شي، او بله دا چې د بربري او اسپانوي مسلمانانو او عربي مسلمانانو ترمنځ به د اختلاف اور بل شي. لومړی 2 ډلې به ستا ملاتړ وکړي، ته د هغوی د لا خوښۍ په خاطر د هغوی بندیان ورخوښه کړه. ستا سره د دوستۍ پرېکړې لپاره یوازې 2 ورځې فرصت دی، له هغې وروسته ښایي بیا موقع په لاس رانه شي. د موسی د نیولو په اړه ما سوچ کړی دی. درنو قدرمنو او زړه څاره نږدې اوریدونکو، دا وه د شاهین داستان 10مه برخه چې ما محمد رسول لزري درته وړاندې کړه. هیله مند یم د خوښې او د پام وړ مو ګرځېدلي وي. سبا چې یو ځل بیا د شاهین داستان په 11مه برخه کې ستاسې درنه او قدرمن حضور ته در حاضرېږم. په بخونکي او متعال تاسې ټول سپارم. پاک الله مو مل شه. د خدای په امان.